سلامونه دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ یاستئ. مننه چې زموږ ویډیوګانې درسره تعقیبوئ، او که چیرته مو زموږ چینل درسره نه وي سبسکرایب کړی نو موږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. په نننۍ ټریک کې زه تاسو ته ښیم چې موږ څنګه کولی شو چې په خپله آی ډي باندې د فالو آپشن آن کړو، مطلب څوک چې موږ ته ریکویسټ کوي د هغه په ځای چې دی موږ هغوی فالو کړي. نو نننۍ ویډیو کې به انشاءالله زه دا طریقه تاسو ته ښیم. د دې لپاره به تاسې راشئ فیسبوک ته. فیسبوک کې به بیا چې دی تاسو په دې کې چې دی سیټینګ ته راشئ، په سیټینګ به کلیک کړئ. له دې وروسته چې دی سیټینګ هم کلیک کړل نو ښکته به راشئ. دلته یې لیکلی دی چې followers in public content، نو تاسو به په دې باندې کلیک کړئ. له دې وروسته به تاسو ته دغه صفحه خلاصه شي. په دې کې چې دی دلته کوم په پرنټ باندې ټیک مارک شوی کلیک، دا به تاسو دا به دلته پابلیک ته واړوئ. دا به دې ځینه پابلیک کړئ، دا به ټول پابلیک ته چینج کړئ. بیا به لاندې ښکته شئ، دا به ټول ترتیب سره ټول پابلیک باندې کلیک کړئ. چې دا تاسو پابلیک ته چینج کړئ نو دې سره به چې دی تاسو آی ډي کې فرینډ په ځای فالو آپشن چې دی اضافه شي. په دې طریقې سره به تاسو ته چې دی د فالو آپشن آن شي. نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.